کچېرې یو سړی دنیا کې د قناعت زندگی کوي. قناعت دا معنا چې څومره شی الله تعالی زما په نصیب کړی دی بس هغه ما ته رارسېږي، په هغې باندې زما ګزاره کېږي، په هغې زما د بچو ګزاره کېږي، په هغې باندې زما ضروریات ټوله پوره دي. نو بیا خو الله تعالی انسان د دین د فساد څخه خلاصوي، بیا خو الله تعالی انسان د دین د هلاکتو د بربادۍ څخه فارغوي. لیکن که د سړي ټوله ورځ دا سوچي چې زما سره سل دي سل به زر ته څنګه ورسېږي، زما سره زر دي زر به لک ته څنګه ورسېږي، زما سره لک دي لک به کروڑ ته څنګه ورسېږي. لکه زه کله کله وایم چې د کم سړي زړه دلته په دې ښار کې د تجارت او سوداګري پرس والا نو د زړه اطمینان نه کوي چې در څو پورې بارډر ته رسولی نه چې کله په بارډر کې د ضرورت پوره دی زړه در هغه وخت اطمینان نه کوي چې در څو پورې دوبۍ ته نه دی رسولی، او چې دوبۍ کې د تجارت پرسو زړه در هغه وخت اطمینان نه کوي چې جاپان ته نه دی رسولی، او په جاپان کې چې کله د تجارت په لوړه پیمانه باندې رواني بیا دی د دنیا پر نور ملکو باندې سترګې کړی چې یاره په کوم ملک کې به تجارت په کوم ملک کې به زما ګټې په کوم ملک څخه به زما لا جمع کم. دې ته ویل کېږي د دنیا محبت، دې ته ویل کېږي د دنیا حرص، او دې ته ویل کېږي د دنیا سرګردانی، او دا سړی د دنیا دیوانه او د دنیا لیونی بلل کېږي. حالانکه د انسان دپاره بغیر د قناعت څخه او بغیر د صبر څخه الله تعالی په بل شي کې سکون نه دی پیدا کړی. قناعت دا معنا چې بس چې کم شی الله تعالی په متوسطه طریقه په متوسط محنت او زما په څه خواریو کوشش باندې کم شی الله تعالی ما ته راکوي په هغې باندې زما او زما د بچانو ضرورت پوره کېږي، بس دا د الله تعالی نعمت دی. پر دې باندې صبر کول د دې سما سوا چې څومره خواهشات دي، چې څومره د دنیا محبت دی، چې څومره د دنیا حرص دی، هغې د زین نه لرې کول. ځکه دې دنیا کې الله تعالی د انسان زین داسې جوړ کړی دی، او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي چې دنیا کې الله تعالی انسان ته بغیر د قناعت په بل شي کې سکون نه ورکوي. ځکه حدیث شریف دی لو کان لابن آدم وادیا من ذهب، کچېرې دې بنده ته الله تعالی یوه دره د سرو زرو ورډکه کړي چې هغوی د ده لمسی دی، د ده کړوسی دی، د ده ټوله نسل یې نسي ختمولی، لیکن د ده سره اطمینان نسته. لاحب ان یکون وادیان، دی دستي په دې محنت باندې پسې دی چې دویمه دره هم ډکه سوی وای. ولو کان له وادیان، که الله تعالی دوی درې د سرو زرو ورته ډکه کړي لاحب ان یکون ثالثا، پیغمبر علیه السلام وایي د دستي په دې تلاش کې دی چې درېم هم ډکه سوی وای. ولا یملأ جوف ابن آدم الا التراب، د دې بدبخته د حارسمن نس، د دې بدبخته د حارسمن زړه او د دې دا تنګې حارسمنې سترګې د قبر د تورو خاورو څخه مخکې نه ډکېږي، نه د قبر د تورو خاورو څخه مخکې اطمینان پیدا کولی شي، نه دته سکون راتللی شي. لیکن ویتوب الله علی من تاب، چې کم څوک د دې بې صبرۍ څخه د دې حرص څخه د دې دنیا د محبت څخه خپل زړه فارغه کوي او د دې عمله څخه توبه کوي، الله تعالی د هغې توبه قبلوي، الله تعالی د هغې د زړه څخه د دنیا محبت بیا لرې کوي. نو ما درته ویل په دنیا کې د انسان دپاره د اطمینان نسخه، په دنیا کې د انسان دپاره د سکون پیدا کولو ذریعه یوه ده چې صرف قناعت دی. چې زه درمیانه محنت کوم، زما په درمیانه محنت الله تعالی ما ته څومره مال راکوي، او هغه مال زما د ضرورت، زما د بچانو د ضرورت، او زما د کور او زما د اهل د ضرورت دپاره کفایت کوونکی دی، او بس دا زما دپاره بس دی. د دې سما سوا چې څومره د خواهشاتو دروازې دي هغې پر ځان بندول، او هغه د خواهشاتو سوچونو او فکرونه د دماغ څخه ایستل. نو بیا هغه سړي ته الله تعالی قناعت هم ورکوي، الله تعالی پر دې خپل مال او دولت باندې هغې ته خوشحاله او ارام او د سکون زندګي ور نصیب کوي.